سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټول ته ډالۍ کوم. نن په آی پی ایل کې په سیمي فاینل کې چې کومه لوبه وشله نو په دغه لوبه کې زموږ استاد راشد خان ډېره ښه لوبه وکړه، ډېر ښه پکې وځلېده. نو ومې غوښتل چې د دغې لوبې جزئیات له تاسو سره شریک کړم. نن د سنرایزر حیدرآباد او د کلکتې د لوبډلو سیمي فاینل لوبه وه. په دغه لوبه کې زموږ استاسي د کرکټ تکړه لوبغاړی راشد خان ډېر ښه وځلېده. راشد خان په داسې وخت کې توپوهنې ته راغی چې د لوبډلې 6 لوبغاړي اوټ شوي وو. لوبډله تر سخت فشار لاندې وه، ډېرې منډې یې نه وې کړې، خو کله چې راشد خان د لوبې ډګر ته راووت د لوبې مخ یې بدل کړ. 4 شپږیزې او 2 څلوریزې یې ووهلې. راشد خان په 10 توپو باندې 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. راشد خان همدارنګه په فیلډینګ یا ډګر ساتنه کې هم ډېر ښه وځلېده. تکړه لوبغاړی نیتیش رانا یې رن اوټ کړ او 2 کچونه یې هم ونیول. د کلکتې لوبډلې چې توپوهنه پیل کړه ډېره ښه لوبه روانه کړې وه. په 10 اورو کې 93 منډې کړې وې او ایله 2 لوبغاړي سوځېدلي وو. خو کله چې راشد خان توپ اچونې ته راغی په 4 اورو کې د روبین اوتاپا، کریسلین او اندري رسل 3 ډېرې ارزښتناکې وکټې ړنګې کړې او یوازې 19 منډې په خپل 4 اورونو کې ورکړې او 12 ډاټ بالونه یې وکړل. او همدا و چې د توپ اچونې په برخه کې هم د لوبې رنګ او مخ بدل کړ. راشد خان د نننۍ لوبې د سوپر سټرایکر جایزه وګټله او همدارنګه د لوبې غوره لوبغاړی یا من اف د میچ هم شو. راشد خان د من اف د میچ جایزه په افغانستان کې په وروستۍ چاودنه کې زیانمنو شوو قربانیانو ته ډالۍ کړه. ما هندي کمنټري اورېدله، نو د هندي کمنټیټر چې به هر ځل راشد خان ته د کنګ خان نوم اخیسته نو داسې خوند به یې کوه. همدا به یې ویل چې راشد خان په یوازې ځان د کلکتې مخې ته ولاړ دی. په فیلډینګ کې هم راشد خان، په بالینګ کې هم راشد خان، په توپوهنه کې هم راشد خان، رن اوټ هم راشد خان کوي، هر کار راشد خان کوي. هر ځل چې به ورته کنګ خان ویلې نو خوند به یې کوه. نو دغه څو خبرې د راشد خان د لوبې په هکله تاسو سره مې شریکې کړې په دې هیله چې خوښې مو شي. ښه وخت ولرئ، ښه روژه ولرئ، په ځان پام کوئ. خدای په امان.